د سپرلی موسم لپاره پیښور زری پوهنتون لخوا د اونو بوټو کرلو پرانستا او شو په کم کې چې د پوهنتون د چارواکو د وینا تر مخه به سلويخ زره بوټي کرل کیږي. د پوهنتون مرستيال چانسلر دیوته وویل چې پس د کاونکو کې د پوهه رابیدارولو او اونو بوټو کرلو ته د وده ورکولو لپاره پریکړه شوه چې د کاونکو تبا اعلی سندونه ورکړي کیږي تر سوچ لس بوټي نوي کرلې. اغله مرستيال چانسلر وای پاکستان د موسمي بدلونونو سره مخ دی او تیر کال د زیات ګرمۍ لوجه د غنمو پیداوار ډیر کم شوی چې په ملک کې د هغې لوجه کمی راپورته شوی. دی وای ک اونې بوټي اون کرلی شو نو د دې لسیزه تر پای پورې به پاکستان کې د تودو خوایو کچا نور هم لوړ شي. پاکستان هغه لسو ملکونو کې شامل دی چې دلته به درجه حرارت 4 ډیګري ته زیاتیږي به. نو دا غي سره به بیا دا وشي چې زمون ژوند بګران شي، زمون دلته کې فصلونه کرل بګران شي، دلته به کم زناور چې موږ ساتو دا غوي ژوند بګران شي او د دینه علاوه چې د خوراک کمې براشي او ډېر زیاتې مسلې دي، صحت مسلې براشي. څېړونکي وایي د نړیوال معیار تر مخې د یو ملک د مجموعي رقبې 50% ځمکه باندې ځنګلې پکار وي چې په صوبایي او وفاقي کچا دغه لپاره سنجیده کامونه پورته نکړي شو نو حالات په ډېر خراب شي. وګوره په دنیا کې د کلایمټ چینج خبره کیږي او زموږ پاکستان کې بدقسمتۍ نه 2010 کې او 2022 کې سیلابونو مراله لو نورم داسې قدرتي آفات راځي. نو هغه کې یو فیکٹر دا دی چې کوم زمونږه ریکوایرډ دغه د فورسټیشن دی یا پلانټیشن دی هغه کم دی. سټانډرډ چې دی په ډیولپ کنټریز کې دا غوي د ټوټل رقبې د 25 یا 35% ایسه باندې فورست پکار دی، زمونږ بدقسمتۍ سره 5% دی. خدا چې آیا کم رقم بوټي لپاره بل خوره یا چاپیریال ضروری دی. نو دا پوهان وای چې د هر ماحول لپاره ځانګړي بوټي کرل ضروری دي او د بوټو کرلو نړوان دي پوهانو سره مشوره وکړي شي. نو زمون کوشش دا وی چې سانه میکسیمم پلانټیشن مونږه په پسرلی کې وکړو نو هغه مونږ د لپاره زیات بهتري هغه سکسس چانسز زیاتی. خو بیا د سب وجوهات د وجه سب بوټي مونږه په پسرلی کې پوره نه کړی شو نو مونږه بیا په شکال کې هم هغه لګولې شو. نو هغه کې هغه بوټي په شکال کې لګو چې کم سره ارث بال وی یا په پاټس کې وی یا په پلاستیک بیگز کې وی. د سیډونکو وینا ده چې دا محل د پښتونخوا صوبې په جنوبي اضلاع کې اوشا 15% او شمالي سیمو کې تر 19% پورې اونې بوټي کرل شوي دي. د سشاره چې د هیواد د نورو صوبو یا برخو په پرتله زیاته ده. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.